بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن شاهد افریدي باره کې یو څو خبرې وکړم. نن چې کوم دی مونږ خیبر له راغلی و شاهد افریدي، نو خلک ډېر ورته په تماشا باندې و، ډېر خلک ورته ناست وو. نو مونږ یو عزیز کې ډېر صفتونه کړي، شاسې یوه چکه یې والی وه چې اوس هم بال نه پیدویږي، واسې و داسې که نه الله غرق ورته بویږي غوڅه چې تاسې پردو خلکو صفتونه کوو، داسې خلکو صفتونه کوو چې غلام دی. دا اوس هم غلام دی او بیا هم غلام دی او سل کاله پس هم غلام وي. نو ځان صفت څله نه کوه، تباه شو، په خپله تکړه شو چې تاسې خلکو صفتونه کوو، ځان شرمولی و یاره شاید لالا سي و شاید لالا په 11 اکتوبر باندې چیرته و؟ یاره زه امریکا کې وم، زه په دغه ځای کې وم، زه دلته وم. دا ډېره کچه خبره و چې تاسې اوس یې پردو خلکو صفتونه کوو. دا سره افریدی هم نه چې افریدی وایي په ډېرو خبرو کې ورغلی وایي. هلته یو میډیا والا پوښتنه ترې وکړه، ورته ویلي چې یاره میدان کې چې بمباري وشوه، کسان یې وویشتل هلیکاپټرو نه، چې دا څنګه چل دی، دا ښه وشول که بد؟ چې یاره ماله سوال جوابونه و دا شی نه، چې ماله مخ کوو چې زه هلته خبرې له راغلی یم، هسې کوم او داسې کوم. ځینې سړي صفتونه مه کوه ورته، واسې چټې خولې نه مې ځینې خبرې ته ووځي او ورکه وایي داسې افریدی م افریدی نه وي. سړی افریدي صفت پکې وایي اورېل. بس ښه تکړه عزیزان یو، ډېر ښکلي خلک یو، خو ځینې کارونه وکړو که نه، قسم دی چې زړه مې نه بس تور شي، خفه شم نه ډېر زیات. یو شاهد افریدي راغلی او څوک یې داسې په ولي ګټی او څوک یې داسې په ولي ګټی، غرق شو چې پلار او مور خدمت وکړو یا بله څه شی وکړو، یا سې سړي هغه وکړو صفت وکړو چې هغه قوم له څه کړي وي. نو شاید راغلی و، شاید لالا و، شاید افریدی و، شاید کسان ده که هیچ شی کړه نه یم کرکټ که والا که چی کړه او نه یم داسې چی کړه، چټي خوشی غل دی. پښتون والا که ویله زده چې دی پښتون بیا په چی شی چې دله پښتون نه زده. تاسې مهرباني وکړه ځینو خلکو صفتونه مه کوو. داسې سوشل میډیا باندې او داسې مجلس یې ته وکړم چې ټول خلکو بیا ته ریون شي. د افریدي نوم هم بده کړه، مړه ځان شرمولی سړه. شاید لالا و شاید لالا، شاید یې سره پښتون دی نه، دا ډم دی، ډم بچی. خو غرقه تباه شو، سړي به چیرې کې نشته، اوس هم د پردي هغه کوه صفتونه، شاید لالا و پلانکی. خپل مشر عزت وکړو، خپل کشر عزت وکړو، د غریب سړي هغه کوو. نو تاسې پکې شاید لالا و شاید لالا داسې و. شاید لالا په 11 اکتوبر هم معلوم شو، په نورو هغه کې معلوم شو، زموږ بچي و خونې ویرانې شوې او تباه شو، اوس پرې څه غم نه کړه. و شاید لالا